چې د فالج د لاسه زموږ ډیر مریضان د ټول عمر د معذورتیا شکار کیږي او دا مسله اوس هم روانه ده. یو خو سړکونه حالات داسې دي چې مریض په وخت را رسیدی نشي چې هسپتال ته راومرسي. نو ټول هسپتالونو کې سی ټي سکین سهولت نه وي، کو سی ټي سکین بیا پکې انجکشن نه وي. انجکشن دونه ګرانه ده چې 3 لک روپۍ خو څوک ځان سره په جیب کې هسپتال ته راوړی نشي، نو خلک یې پخپله هم افورډ کولی نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم او نن در سره د فالج اټیک یا د هارت اټیک په وخت کې چې کوم انجکشن لګي، کوم ستن چې د رګونه په کوم رګ کې چې لوتړه د وینې جوړوي او کلاټ یې جوړ کړي هغه ازادۍ. نو هغه کې مخکې زړې انجکشن یې هم خو نن سبا پکې اډوانس ټینکټیپلیز انجکشن دی د څه قیمت چې 3 لک روپۍ دی. خو په هسپتالونو کې چې کوم سرکاري هسپتالونو کې د حکومت د طرفه وي، خاص کر د پنجاب په هاسپټلز کې، نو هلته هغه مفت ملاویږي. د هغې میټایلیز د کمپنۍ نوم دی او د ټینکټیپلیز د هغې چې کومه فارموله ده هغه ده. د هغې کمال دا دی چې د فالج مریض ته چې هغه ووخي نو په 15 منټه کې د هغه چې کوم بیماری راغلی وي، کوم کمزورتیا لاس پکې نظر کې خبرو کې په خوله کې کم کوږوالی وي یا داسې نور څه تکلیف وي چې د پاور یې کم وي، لکه موږ وایو لاس په یو طرف ته شل شو، نو هغه په 15 منټه کې هغه امپروف کېږي، یعنې هغه ټیک کېږي او په 24 غنټو کې هغه بالکل 5/5 د هغې هغه لیول وي، یعنې بالکل نارمل ته راځي. خو چېرته دا انجکشن په وخت باندې ونه والی شي، نو هغه مریض خاص طور پر د فالج مریض بیا د ټول عمر دپاره اپاهج پاتې شي، هغه یو طرف په هغه باندې کمزورې وي. او د بدقسمتۍ نه داسې ښکاري په دغه وخت کې چې ګنې دا بیماري به د وخت سره ورو ښه کېږي، خو د وخت سره هغه بیماري نور شدت اختیار کوي او بیا یو داسې وخت راشي چې مریض پخپله د کټ نه هم نشي پاسېدلی، هغه بیډ ریډن شي، واشروم نشي اټینډ کولی، خوراک پخپله نشي کولی، ځکه چې د خوراک او د ساه د نالۍ چونکې یوه ده، نو دلته یو ډېر غټ میکانیزم الله تعالی جوړ کړی چې د خوراک په نالۍ ځي او ساه د ساه په نالۍ ځي. کله چې دا سیسټم خراب شي نو بیا د دغه مریض خوراک نه خلي، بیا ورته این جي ټیوب پوزې باندې د خوراک نالۍ پاس کېږي او ډېر په تکلیف سره هغه خوراک هم کولی شي، خبرې نشي کولی، نظر یې لاړ شي، یاداشت یې لاړ شي. نو دغه انجکشن په د پنجاب په هسپتالونو کې خاص کر په ډي ایچ کیو لیولز کې خو مفت ملاویږي. پېښور کې په زموږ په صوبه کې صرف په ایچ ایم سی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې نشته دی. هغې کې خو مریض چې په 4.5 غنټو کې را ورسي او سی ټي سکین وشي، ځکه چې که فرض که په سی ټي سکین کې رګ شلیدلی وي او د رګ د وینې بهر راوځي، نو په هغه صورت کې دغه انجکشن بیا نه وي، بیا هغه نیوروسرجن د هغې اپریشن کوي او هغه وینه صفا کوي، په هغه صورت کې دا انجکشن نه لګي. خو که رګ چېرته بند وي او ټینکټیپلیز په هسپتال کې موجود وي او دا انجکشن ورته په وخت باندې یعنې په 4.5 غنټو کې دننه اوس نوي چې کوم هدایات ګایډلاینز راغلي 2026 والا، نو هغې کې دا ته د 6 غنټو پورې هم لګولی شي. مطلب که مریض ته علامات شروع شي او هغه راورسي هسپتال ته په 3.5 غنټو کې او انجکشن ورته په وخت وشي، نو د ټول عمر د معذورتیا نه پکې هغه بچ کېدلی شي. کله نه کله داسې وي چې اکثر خلک دا تپوس عام طور پر کوي چې مریض اوده او په اوده ته فالج اټیک وشو، نو اوس به د غنټو حساب به څنګه کوو، ځکه چې مریض ته خو اوس پته نه لګي چې اوده په دوران کې فرض کړه هغه ماښام 8 بجې اوده شوی دی او سهار 8 بجې راپاڅېدو، نو څنګه به معلومات کېږي چې د فالج څو غنټې وشوي. نو په دغه صورت کې بیا ګایډلاینز دا وایي چې یاره په کم ټیم کې هغه اوده شوي ټیم به د هغه وخت نه کاونټ کېږي، یا کو هغه فرض کړه د شپې چېرته واشروم ته پاسېدلی وي یا چا سره خبرې کړې وي یا فون باندې روچت شوي او چا لیدلی و، نو بیا به د هغه ټایم نه وخت کاونټ کېږي. دا انجکشن ډېره ضروري ده. ویډیو پیغام صرف تاسو د آګاهۍ دپاره او دویم دې دپاره چې الله دې وکړي چې زموږ حکومت له او چارواکو له الله دونه وس ورکړي چې زموږ په صوبه کې هم په هسپتالونو کې دا انجکشن اویلیبل کړي.